स्टेट वो कुव्वत है जो उस मुल्क के अंदर ऑपरेट करती है और पाकिस्तान د عوامي ورکرز پارټۍ د ورځنۍ کلیزه غونډه د اتوار په ورځ د کراچۍ په آرټس کونسل کې پای ته ورسېده چې پکې د هیواد د ټولو برخو نه د ګوند غړو ګډون وکړو. د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزي صدر فانوس ګجر وویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو، په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په تیره د پاک چین اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. نواز شریف او اسټابلیشمنت د خپلو مفاداتو لپاره په سیپیک کې کومې فیصلې چې کړې موږ د هغې په ضد او موږ د ټولو لوازماتو سره چاهے کې 9 لوازمات دي هغې سره مغربي روټ د هغې د بحالۍ لپاره چاهے کې د بلوچو حقوق، پای کې د فاټا حقوق، پای کې د پښتونخوا یا د سرایکي پسماندال حقوق شامل دي او دا مغربي روډ نه ملاوي شغه بحال شي او بیا ګلګت بلتستان د جیبي خلک چې دا د مفاداتو په ټول تعامل. د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمایندګي هم ترلاسه شي او د FCR قانون نه خلاصې ومومي. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړو او په پای کې د بېلابېلو هیوادونو د ترقي پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولی شو. د یاد ګوند غړي عصمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنګ پر ضد یا انټي وار په نوم د پیښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنګ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنګ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي. دا ټرین مارچ یو خاص طور باندې پاکستان کې چې دا کم جنگي جنون دی، د اسلحې دوړ دی او د فوج بالادستي ده او دا جنگ کول غواړي، موږ د دې خلاف دا ټرین مارچ کړی او د ټرین مارچ غوښتنه دا ده چې موږ د دوانو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو، مونږ تعلیم غواړو، مونږ علاج غواړو، مونږ په جنګونو باندې خرچې کول نه غواړو. د عصمت شاهجهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمایندګي ورکوي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنګ ځای ورکړي شي او دوی د ښځو سره روان د زیاتۍ او د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.